بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه نن غواړم چې د ملا د درد په هکله یا د ملا د درد په اړه خپل معلومات له تاسو سره شریک کړم. د ټول څخه لومړی باید ووایم چې زموږ تاسې ملا او له هغه سره په څنګ کې زموږ تاسې څټ یا مغزی د دې ځای څخه رانیولې الا د کوناټو څخه سربیره ساحه چې ده دا ټوله د موږ تاسې په اصطلاح له شینجیو او یا هم له فقراتو څخه جوړه سوې ده. د سر ټول وزن زموږ تاسې په څټ باندې ده او زموږ تاسې تقریبا د وجود سربیرنی څه وزن چې ده هغه ټول زموږ تاسې د ملا په تیر باندې پروت ده کله چې موږ ولاړ یو. د شینجي یا فقرې یو له بل سره په دې شکل باندې وصل دي چې د یوې فقرې او د بلې فقرې په منځ کې یو ساحه ده چې د ډسک په نامه سره یادیږي، هغه یو له بل سره په دې شکل باندې وصل دي. دغه یوه فقره بیا له بلې فقرې سره دوه سربیره جوړې یا په اصطلاح بندونه لري او دوه کښته چې د هغه بیا یوه فقره یا یوه شینجي د ملا له بلې شینجي سره لګوي. د فقراتو دغه لګېدل یا د شینجیو یو له بل سره دا لګېدل دا په یو ډیر د پلو په واسطه باندې د عضلاتو په واسطه باندې یو له بل سره په ډیر یو محکم شکل باندې تړل شوي دي تر څو د موږ تاسې د وجود وزن په اصطلاح باندې یوړل سي او همدغه رنګه مو سیده یا جګ وساتي. د ملا د فقراتو یا د شینجیو په منځ کې یوه ساحه ده چې که مو د انسان نه وي لیدلي د پسه یا د کوم بل حیوان شینجي به مو لیدلي وي چې د هغو په منځ کې ماغزه تیر سوي. دغه ماغزه یا دغه د اعصابو کومې رشتې چې له دې ځای څخه تېرې سوي دي دا مستقیما د موږ تاسې له سر سره تماس لري. کله چې موږ تاسې یو شي ته لاس وروړو موږ وایو دا شی کلک ده یا په اصطلاح ګرم ده، سوړ ده، هر شی ده او یا له ګرم شي څخه خپل لاس را لرې کوو. دغه رشتې دغه معلومات له دماغ څخه د موږ تاسې د شینجیو په منځ کې چې کوم عصبي رشتې تېرې سوي دي یا ماغزه تېر سوي دي له هغو څخه وړې وړې رشتې د موږ تاسې د وجود په هره ساحه کې له دې شینجیو څخه راوځي او زموږ تاسې ماغزه بدن په مستقیم شکل باندې کنټرولوي او د دغو ټولو معلومات له محیط څخه موږ راټولوو، مغزو ته رسیږي او هغه بیا امر کوي په څه شکل باندې لاس مخته کې شاته یې کې یو ځای کې سړی خوږیږي په دغه شکل باندې معلومات وړل کیږي. که چېرته یو انسان له ماشین سره مشابه کړو، که څه هم انسان په اصطلاح باندې سړی نشي ورسره مشابه کولی ځکه انسان ډېر مغلق ده، خو که په اسانه شکل باندې واخو نو دا به داسې معنا ولري لکه د برق ټول سیستم سي یا ټول ویرونه د موږ تاسې د ملا د شینجیو له منځه یا د ملا له تیر څخه تېر سوي دي او هغه ویرونه بیا د موږ تاسې د وجود نورو برخو لاسو، پښو، نس ټولو ځایو ته تللي دي. راځو په دې باندې غږېږو چې د ملا درد څومره عام دی. د ملا درد تقریبا په هرو 100 کسانو کې 4 کسان د ژوند په یو وخت کې د ملا درد لري یا پیدا کولی شي. یعنی تقریبا کله تاسې سره په کوټه کې 10 کسان ناست دي له هغو څخه به 8 کسان امکان لري د ملا درد یې په یو وخت کې درلودلی وي. یعنی نهایي عام ده. خوشبختانه په هرو 100 کسانو کې څوک چې د ملا درد ولري د هغو څخه 1% یعنی په هرو 100 کې به صرف 1 کس امکان لري شدیده ناروغي ولري. یعنی د ملا درد یو شدید ناروغي په واسطه باندې ډیر کم ده. یو څوک چې موږ ته روغتون ته مراجعه کله ناروغان کوي په هرو 100 ناروغانو کې پس د مختلفو
یا په اصطلاح باندې چې دغه ته ځي خپل فامیلي ډاکټر ته ځي په هر 100 ناروغانو کې صرف امکان لري د معایناتو د اکسرې او د ام آر آی په واسطه باندې صرف د 10 کسانو معلومات وسی چې دا درد له کوم ځای څخه راځي. باقي کسان چې دي هغه دردو ته موږ غیر مخصوص یا نان سپیسیفیک دردونه وایو. امکان لري لکه څنګه چې مخکې ذکر کړل مختلف بندونه دي، مختلفې عضلاګانې دي چې زموږ تاسې د ملا تیرې سره نیولای ده او له هغه سره په څنګ کې مختلفې پولې دي. کوم وخت چې موږ تاسې په غلط شکل باندې ملا وښوروو یا شا وښوروو یا په اصطلاح باندې یو دروند شی اوچت کړو، حتما همغه عضلې چې کومې دي یا په اصطلاح هغه کومې پولې چې کومې دي چې دا ټول ستوني فقرات یا د تیر د ملا تیر چې نیولی ده یو له بل سره داسې تکیه نیولی ده، په هغو کې امکان لري مشکل رامنځته سي او یا یو څه پړسوب یو ځای پیدا سي، یو ځای زور ورباندې راسي. هغه شیان چې دي اکثریت یې موږ د ټسټو له لارې یا د معایناتو له لارې او یا د اکسرې له لارې موږ نسو پیدا کولی. نو په دې وجه باندې تقریبا زیاتره د ملا درد چې ده خصوصا چې د هغو خلکو عمرونه کم وي، د 45 یا په اصطلاح د 50 څخه عمرونه راکم وي، ډیری د ملا دردونه چې دي هغه شدیده طبي ناروغي لاندې نه لري. کوم حالتو کې باید موږ تاسې حتما ډاکټر ته ځان ورسوو یا ډاکټر هم باید معاینه کړي او یا نور په اصطلاح اکسرې وکړي یا معاینات وکړي نور شیان. په هغو صورتو کې کله چې زموږ تاسې د ملا درد وي او له هغه سره موږ تاسې وزن له لاسه ورکوو، بې له ارادې وزن هم له لاسه ورکوو، په هغه صورت کې چې موږ د تاسې د ملا درد وي تر ډیره وخته پورې، خو اکثره وخت د شپې خوله راته پیدا کیږي یا تبه راته پیدا کیږي او په دوامداره شکل باندې تر ډیره وخته او وزن هم له لاسه ورکوو. په هغو صورتو کې چې موږ د ملا درد وي او له هغه درد سره یو ځای امکان ولري چې زموږ تاسې د ډکو او تشو متیازو کنټرول له لاسه ولاړ شي. په هغو صورتو کې چې زموږ تاسې د ملا درد وي او موږ تاسې په لارې تګ نسو کولی، د درد له وجې نه بلکې د عضلاتو د کمزوري د وجې نه. په هغو صورتو کې چې موږ تاسې کله په پښو کې یا په کناټو په ساحه کې مو حس له منځه ولاړ شي، یا په هغو صورتو کې چې کله مو په پښه کې په اصطلاح باندې د لکه څوک چې ستنې باندې چخیي یا ستنې ورته لګوي په همدغه شکل باندې دردونه مو دواړو طرفو ته د پښو پیدا شي. که چېرته موږ تاسې دغه شی چې دغه اعراض چې مو ذکر کړل دغه اعراض ونه لرو، نو ډیری چې دی هغه صرف او صرف یو څو شی غواړي، یو څه په اصطلاح تمرین او له هغه سره په څنګ کې د درد دوا. د درد دوا په دې وجه باندې اکثریت خلک چې څه وخت د ملا درد ورته پیدا شي امکان لري هغه ملا په یو قسم شکل باندې وساتي چې تر څو پورې بیا هغه درد دوباره ورته پیدا نشي، بیا ورته پیدا نشي، همدغه بیا نور هم ملا پسې ښخوي. فکر وکړئ که چېرته د یو سړي لاس ماتي او هغه ډیر وخت په پلستر کې اچولی بیا چې څه وخت هغه پلستر ځینې لرې کړی شي هغه بند یې ډیر زیات شخي، هغه نشي ښورولی، بیا په ډیر وخت باندې بیا له هغه نه وروسته په کراره او په ارامه باندې ښورول کېږي. ساده د درد دواګانې هغه کسان په عمومي صورت باندې ناروغانو ته موږ پراسیټامول ورکوو د درد لپاره، او په ځینو وختو کې که چېرته درد یو څه زیات وي او هغه ناروغان چې د معدې ناروغي ونه لري او یا د پښتورګو ناروغي ونه لري هغه ناروغان کولی شي له ایبوپروفین څخه هم استفاده وکړي یا له ډیکلوفینک څخه. په هغه صورتو کې چې درد له پراسیټامول سره کنټرول نه وي کولی شي چې ناروغانو ته څوک کوډین ورکړي، او که درد له دغه سره هم کنټرول نه وي خپل ډاکټرانو ته مراجعه وکړئ چې هغه درته نورې د درد دواوې درکړي، تر دغه هم زورورې د درد دواوې شته. زیاتره د ملا دردونه چې یو وار په سړي باندې حمله راسي اکثریت ډیری تر 6 هفتو پورې موږ صرف ورته یا د درد دوا ورکوو او یا هم ورته وښیو چې مثلا په اصطلاح باندې فزیکي فعالیت په هغه اندازه سره کوي چې درد مو ډیر زیات نه وي خو یو څه درد کوي پروا نه لري. خو هغه علامې چې مخکې مې ذکر کړلې چې هغه باید په ناروغانو کې موجود نه وي، او خوشبختانه هغه علامې هغه خطرناکې علامې چې ما مخکې ذکر کړلې هغه صرف و صرف په هغو کسانو کې چې د ملا دردونه لري صرف په 1% خلکو کې موجودیت لري، باقي تقریبا 99%
خلک چې دي هغه امکان لري چې عادي د ملا درد ولري. مخکې چې به څه وخت ناروغانو ته د ملا درد پیدا سو، موږ به ناروغانو ته دا هدایت کاوه چې په کور کې کښیني او استراحت وکړي، خو لاکن دغه طبي شواهد نور له منځه ولاړل. نوي طبي شواهد ټول وایي چې ناروغان باید بیرته فوري کار ته ولاړ شي او له هغه سره په څنګ کې باید فعالیت جاري وساتي تر څو هغه عضلات نرم پاتې شي او نور ورته مشکلات ایجاد نه شي. له هغه سره په څنګ کې څرنګه کولی شو چې موږ تاسې د ملا د درد څخه ځانونه وژغورو. ملا یعنې په اصطلاح باندې زموږ تاسې د وجود برخه ده. موږ تاسې ته یې جګوالی راکړی ده او د موږ تاسې د وجود ډېره یو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې د وجود په نورو ساحو باندې پام کوو، په ملا هم باید همدغسې پام وکړو. تر ټولو مهمې خبرې یې دا دي چې که د چا وزن زیات وي هغه باید وزن کم کړي. دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې همدغه مفصلونه یا دغه جوړونه یا دغه د ملا شینجې چې یو له بل سره لګېدلي او د هغو په منځ کې کوم ډسکونه موجودیت ولري، همدغه چې دي که د چا وزن زیات وي په هغو باندې فشار زیات وي. که د چا وزن ډېر زیات وي د هغو اکثریت د عضلې ورسره کمزوري وي د دې ساحې. په دغه وجه باندې فکر وکړئ چې په یو موټر کې چې د 5 کسانو لپاره جوړ شوی، هغه موټر کې تاسې 20 کسان کښېنوئ، د هغه موټر عمر به څومره وي؟ او که په یو موټر کې چې د 5 کسانو لپاره جوړ شوی صرف 5 کسان یې په احتیاط همغه 5 کسان پکښې سپارئ او په احتیاط یې وچلوي، معلومه خبره ده چې د دې موټر عمر به زیات وي. همدغه شکل موږ تاسې باید د ملا باندې زیات وزن چې د هغه له لاسه ورکړو تر څو پورې په هغه باندې فشار راکم شي. له دې سره په څنګ کې چې کله موږ درېږو باید کوښښ وکړو چې موږ سیده ودرېږو. مخ ته باید دا رقم ونه درېږو یا شاته ډېر زیات ولاړ نه سو. کوښښ وکړو چې دا خپل قد، دا خپل جګوالی، دا خپل په اصطلاح درېدل چې دي هغه داسې ثابت وساتو. کله چې کښېنو باید خصوصا د کمپیوټر له مخه په چوکۍ باندې چې کله کښېنو باید په داسې شکل باندې کښېنو چې سیده وي، ملا مو سیده وي او له هغه سره په څنګ کې مو ګونډې له کوناټو سره تقریبا له ځنګنونه مو له ګونډو سره برابر وي او پښې مو په ځمکه باندې صحیح لګېدلې وي. له هغه سره په څنګ کې باید که چېرته یو شی رخو یو دم باید هغه شي ته ورټوپ نه کړو چې راوایخو، ډېر بې حده زور په ملا باندې را نه ولو. وجه دا ده چې هغه کومې عضلې چې له یو او له بلې فقرې سره لګېدلې وي، هغه عضلې چې په کوم ځای له هډوکو سره لګېدلې وي په هغو باندې فشار راځي، بیا موږ تاسې د ملا درد راکوي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده کوم وخت چې موږ تاسې وزن پورته کوو باید ډېر زیات خیال وساتو. د وزن پورته کېدل باید په داسې شکل باندې وسي چې فشار مستقیما د ملا په تیر باندې، په ځنګنو باندې، په کوناټو باندې راشي. یو شي ته چې یو شی راپورته کوو باید ورکښته نه سو داسې چې راوایخو. کوښښ وکړو چې کښېنو، یوه پښه لږ مخته کړو، یوه پښه تر ځان یو څه کښته او یو شی دا رقم راوچت کړو، لکه څنګه چې باډي بلډران یا هغه کسان چې وزنونه اوچتوي که تاسې لیدلي وي چې په څه شکل باندې یو شی راوچتوي. له هغه سره په څنګ کې که یو شی موږ تاسې په کور کې موجودیت ولري، په جای د دې چې راکش یې کړو باید ټیله یې کړو. وجه دا ده چې په څه وخت باندې موږ یو شی ټیله کوو تر یو ځای پورې رسوو، په هغه وختو کې موږ تاسې خپل د ملا د تیر څه ده هغه کوم په اصطلاح باندې پوزیشن څه ده یا په څه شکل چې باید وساتل شي هغه یې په صحیح شکل باندې د ټیله کولو په وخت کې ساتل کېږي. نو ملا زموږ تاسې د وجود یو ډېره مهمه برخه ده. که یې موږ تاسې په خپله باندې خیال ونه ساتو او که یې موږ تاسې په اصطلاح باندې تمرین ونه کړو یا غلط شی راوچت نه کړو یا دغه کوم هدایت چې مخکې ذکر وکړو که د هغو خیال ونه ساتو امکان لري د ملا په درد باندې اخته سو. او کله چې د ملا په درد باندې اخته سو باید دا مخکې چې مو ذکر وکړو باید ځان فعاله وساتو، باید یو څه تمرین وکړو، منظم تمرین وکړو او له هغه سره په څنګ کې د درد دوا وخورو تر څو پورې هغه کوم حرکات چې د ملا دي هغه محدود نه کړو. کوم چېرته محدود کړو امکان لري درد مو زیات شي. په ځینو وختو کې که چېرته عضلې ډېرې ښخې سي او موږ تاسې ډېر زیات
په اصطلاح باندې په تشنج کې یو په هغه صورتو کې کولای شو چې ناروغانو ته سړی د ډایزپام په نامه باندې دوا چې د خوب لپاره پکارېږي هغه د عضلاتو د ریلاکس کولو پورې لپاره هم کارول کیږي په یو وړ اندازه باندې امکان لري ډاکټران ناروغانو ته توصیه کړي خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور وي نور مو په خدای سپارم مخکې له دې څخه چې ولاړ سم یو ذکر بل هم کوم ډېره عفو غواړم ډېرو هیوادوالو ملګرو دوستانو راته میسجونه کړي دي تقریبا په تېره هفته کې له 200 څخه زیات میسجونه د ما فیسبوک ته رسیدلي دي نو اکثریت ته په وجه د دې باندې چې زه خپل وظیفه لرم تقریبا اکثریت وخت د ورځې 12 ساعته کار کوم رسیدګي مې نه ده ورته کړې نو خدای دې وکړي چې ستاسو په دې باندې خوانۍ بده شوي نور مو په خدای سپارم